د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ننګرهار کې لیکوالانو ته یو ورځنی فکري او اصلاحي سیمینار برابر شوی و. په دغه سیمینار کې د پوهنتون استادان او لیکوالان د لیکنو په ارزښت، ملي ارزښتونو پیژندلو او د ټولنې په اصلاح وغږېدل. اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو او نشراتو معین مولوي مهاجر فراحي وویل د لیکوالانو لیکنې باید د خلکو او ټولنې د اصلاح، اتحاد او اتفاق سبب وګرځي او موخه یې باید د پردیو تقلید نه بلکې په اسلامي جنبه د فکرونو جوړول وي. زموږ غوښتنه د لیکوالانو څخه ده د استادانو ته چې په دغه برخه کې اول باید موږ او تاسو اړتیاوې په ګوته کړو چې زموږ ټولنه څه شي ته اړتیا لري، بیا وروسته د هغه موږ او تاسو لیکل وکړو په هره برخه کې چې دا اوس موږ ځنې ځورېږو، موږ او تاسو ستونزې او مشکلات پکې لرو، په دې برخه کې باید موږ او تاسو لیکنې وکړو. د پوهنتون استاد محمد ګلاب توحیدیار وایي دغه ډول سیمینارونه تر ډیره لیکوالانو لپاره مهم دي او په ملي، دیني او کلتوري ارزښتونو باندې پکې لیکوالان پوهېدای شي. خو دغه لیکوالان وخت نا وخت کله چې داسې سیمینارونه برابرېږي، په داسې سیمینارونو کې لیکوالان معمولا د لیکلو په تخنیکونو پوهېږي. په دغه سیمینارونو کې لیکوالان معمولا هغوی ملي ارزښتونو د دفاع په حق باندې پوهېږي چې ملي ارزښتونه څنګه دفاع وشي، او په ټوله کې ژمن لیکوال چې هغه د خپلې ټولنې، خپل هیواد او یا د افغانستان په څېر یو ټولنه کې چې د خپل اسلام نه څه ډول دفاع وکړي، هغه ارزښتونه څه ډول وساتي، د هغې دپاره کومې ځانګړتیاوې دي، په هغه ځانګړتیاوو او هغه تخنیکونو باندې پوهېږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه ډول سیمینارونه د لیکوالانو لپاره مهم دي. یو لیکوال ضیاءالدین همتمل بیا وایي دغه سیمینار تر نورو بیا ځوانو لیکوالو ته مهم دی ځکه دوی په خپلو لیکنو کې د اصطلاحاتو په کارولو او لیکوالۍ په ارزښت ښه پوهېږي. هغه څوک چې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوي، که د هغوی د فکري رغښت او ذهني تنویر لپاره دغسې برنامې یا سیمینارونه جوړیږي، دا نو بالکل ډېرې زیاتې ګټورې دي او باید دا دوام وکړي. دا او د دې ترڅنګ باید یو بل شي ته ډېره توجه وکړو چې هغه د لیکوال او شاعر او رسنوال او هغه خلک یا چې د ټولنې د اصلاح لپاره پیغام رسوي، د دغه خلکو قدر، درناوی دا باید وشي. په ټوله کې لیکوالي د ټولنې او خلکو په فکر جوړونه، ملي ارزښتونو پوهېدا او اصلاح کولو کې مهم رول لري.